د پکتیکا ولایت فتحه د اسلام سرسپارلي مجاهدین د وطن د ازادۍ لپاره د ژوند په قیمت راوتلي په الله یې توکل کړی له مرمۍ ډرون زخم زندان او هېڅ راز سختۍ نه ویریږي بلکې په پوره صداقت او اطاعت سره مخ په وړاندې روان دي د اسلامي امارت مجاهدین له اشغال وروسته تیت او پرک شول حتی دا تصور حاکم شو چې ممکن بیا به منسجم نشي خو د الله تعالی اراده بدله وه له نس نه یې بېرته دغه سپېڅلی سطح هست کړی ورځ تر بلې د سختیو په سخت پړاو کې بریاوې ور نصیب کړې رنګارنګ ازمایښتونه یې ورباندې راوستل تر څو د میدان او تېښتې خلک معلوم شي په ځینو چې دغه پیټه یې دروند و لاره یې بدله کړه خو د ولس رښتونو بچیانو هر څه له دغې مبارزې قربان کړل هر سختۍ ته یې لبیک ووایه او په پوره مېړانه یې دغه یون پیل کړ له شل کلنه اشغال وروسته د سرسپارلو مجاهدینو د وینو په قیمت د مسلمه امت لوی ارمان ازادي پوره شو خو د دغه فتوحاتو بهیر وړیا نه و بلکې له نهایت ډېرو ستونزو او کړاوونو ډک و موږ د پکتیکا ولایت د فتح مستند حال رااخیستی چې له کومه ځایه او څرنګه پیل شوه د الله تعالی د سپېڅلې لارې ستړي لارویان چې ټوله نړۍ له دنیا نه د محوه کولو حشر او تړون لري نن د همدغې ظالمې نړۍ ته په غېږه ورغلي او مقابله یې ورسره پیل کړې ده دوی په الهي نصرت او د حق په بري دومره باورمند دي چې پرته له ویرې د قربانۍ میدان ته راغلي فتح او رڼا پورته کړي نو غازیانو کلمات لا اله امارت ستر عزت په والله چې دې ساتو ته یې کور د شرافت د غیرتي افغانستان په یو لرې کونج کې اتل مجاهدین په اندک امکاناتو د غلیم پر وړاندې د جګړې تیاری نیسي که ورته ځیر شو دا ثابتېږي چې د حق او باطل جنګ تر ډېره په امکاناتو تکیه نه دی زار شم لتانا یې وزړونو ته شفا په انساني تصور دا ناممکنه ده چې څو زلمي د ټولې نړۍ مقابله کوي خو غیرتي ولس په خپلو رښتینو بچیانو باور لري د خوشحالۍ شیبې شمولې او د مجاهدینو راتګ ته په تلوار دي چې د ظلم او ستم له تیارو یې بچ پورته کړي نو غازیانو کلمات لا اله دا وطن افغانستان دی دلته نه پرېږدو پردي موږ د پاک دین لارویان یو د چا نه کړو غلامي فتح او رڼا پورته کړي نو غازیانو کلمات لا اله امارت ستر عزت په مجاهدین د دښمن له یوې پوستې پیل کوي ان تر دې چې د ولایت او ټول افغانستان فتحې ته رسیږي دا هغه وخت دی چې په ټول هېواد کې د اشغالګرو او د اشغال د مدافعینو پر وړاندې د الله اکبر نارې پورته دي په هر کونج کې د فتح شغلې بلې د غازیانو پرمختګ له تصور ورهاخوا دی لکه خوب د فتح په پړق کنده وړانګو کې د پکتیکا زلمیان هم له چا کم نه دي مونږ څه په خوارۍ کې جهاد وپاله مونږ په بېکسۍ د اسلامي امارت مجاهدین په ډېر دقت او حوصلې هدف تعینوي ځکه مهمات کم دي او نه باید بې ځایه مصرف شي د جنګ په ډګر کې د بیت المال ساتنه ایماني قوت غواړي چې د حق لارې لارویان یې د ترسره کولو توانایي لري او دا ځکه چې د مجاهدینو بل هدف نشته بغیر له جهاد نه جهاد د شخصي مادیاتو میدان نه دی یو موړې پوځان د نسړې کیسې یو موړې پوځان د نسړې کیسې مونږ په پردیسۍ کې جهاد وپاله مونږ په بېکسۍ کې جهاد وپاله پوره کړلې بادار د جهاد په ډګر کې دا نشته چې مشر د شاته کینه او لومړی کرښې ته دې نه ځي بلکې ټول د اطاعت مطابق په مناسبو ځایونو کې ځای پر ځای کېږي حتی ډیری وخت قومندان تر نورو وړاندې ځان رسوي تر څو مجاهدین تر ممکنه حده له خطرونو وژغوري مونږ په بېکسۍ کې جهاد وپاله پوره کړلې بادار د خپل نصرت وعدې
د سپېڅلې لارې غازیان په تشه خېټه لا هم د هېڅ راستړیا احساس نه کوي. هېڅوک نه وایي چې خوب مې نه دی پوره، خسته یم، دا کار نشم کولی، بلکې د اسلامي عقیدې زور دی چې هر مجاهد ته انرژي او انګېزه ورکوي او مران قدم په قدم لوړېږي. د مغرور ته یوازې وم پاتې د مغرور ته یوازې وم مونږ په تنهایی کې جهاد وپاله د الهي اوامرو اطاعت دی چې مجاهدین د جګړې لومړۍ کرښه کې فرضي عبادات نه پرېږدي بلکې په پوره امانتدارۍ ادا کوي. دلیل دا دی چې الهي نصرت په تقوا او صاف نیت کې نغښتی. مجاهدین نه وایي چې موږ فرضي جهاد کې مصروف یو. د تکبیر په شور او ځواک مست غازیان د دښمن تر مرکزونو راتاو او وژلو ته دومره په تلوار ته به وایي چې ګرمه ډوډۍ ورنه سړېږي. مونږ په بې کسۍ کې جهاد وپاله پوره کړلې بادار د خپل نس. خوسته فتح شوه. مجاهدین لکه د اور بڅر کې له هر لوري ورباندې نازل شول. دا په سیمه کې لومړنۍ فتح ده چې سیمه سوچه تصفیه کېږي او مجاهدین د الله تعالی شکر ادا کوي. فتح د ځان بریا نه بلکې الهي نصرت یادوي. او دا مغرور جهان مونږ ملنګان او دا مغرور جهان مونږ ملنګان او دا مغرور جهان خدای تم عاجزی کی جهاد وپاله مونږ په بې کسۍ کې جهاد وپاله پوره کړلې بادار د خپل نصرت وعدې مونږ ښه په سیالۍ کې جهاد وپاله مونږ څه په خوارۍ کې جهاد. د غنیمت شوو شیانو په لیدو هر مجاهد الله اکبر او الحمدلله وایي او له ضایع کېدو څخه د مخنیوي په خاطر د سمې ساتنې ترتیب جوړوي. د جنګ په لومړۍ کرښه کې د بیت المال ساتنه او د ملت له مال سره دومره وفا د رښتونو او مخلصو کسانو کار دی. هېڅوک د چور او غلا نیت نه لري ځکه دغه ناره او لاره د حق ده. په هغه پوسته او نظامي مرکز کې ازادي نمانځل کېږي چې ډېره موده ورته عام مسلمانان هدف ګرځېدل او په شهادت رسول کېدل. جهاد وپاله مونږ څه په خوارۍ کې جهاد وپاله مونږ په بې کسۍ کې جهاد وپاله پوره کړلې بادار د خپل نصرت وعدې. د پکتیکا ولایت فتح په انساني تصور لکه پیاده چې قدم وهي خو په اصل حقیقت کې لکه الوت داسې په چټکۍ روانه ده. د هر لوري د فتح زیري راوریږي او د هر چا پر مخ مسکا خپره ده چې وروسته له 20 کلونو د ازادۍ قیمتي نعمت ترلاسه کوي. خود بلې ونی نعمت ستاینه کړي خود بلې ونی نعمت ستاینه کړي یار چې په ځوانۍ کې جهاد وپاله مونږ دا وخت د ولایت مرکز پاتری ټول ولس نندارې ته راوتلی او په بې صبرۍ د ټول ولایت د فتح زیري ته انتظار دی چې کله به دغه منزل ته رسیږي او پر دې سپېڅلې خاوره به څاښ د ازادۍ ژوند پیلېږي. جهاد وپاله د فتح یون دومره چټک دی چې چالان موټر ورنه پاتې دي. مجاهدین قدم په قدم وړاندې روان دي. د فتح لړۍ داسې تسلسل اخیستی چې تصور یې ناشونی دی. له هر لوري د اسلامي امارت غازیان د ولایت مقام په طرف نازلیږي. حتی دومره باوري دي چې له پکتیکا وروسته د مرکز کابل د فتح خبرې کوي او الله تعالی دغه خوب رښتینی کوي.
هغه نظامي وسایل او مهمات چې لږه موده وړاندې دښمن په شپنیو عملیاتو او ورځنیو جنګونو کې د عوامو د قتلولو او زیانمنولو لپاره کارول. لله الحمد دا وخت مجاهدینو په ولکه کې او د دیموکراسۍ د ټیکهدارانو پر ضد استعمالیږي ترڅو ولس او افغانستان د دوی له ناپاک قدمونو پاک شي او پر هېواد امن او سوکالي حاکم شي. ولس غواړي طالب او دا وطن غواړي طالب، هر د یار غواړي طالب او هر یو تن غواړي طالب. د اشغال سیلې زپل د یحیی خیل ولسوالي چې شروع کړه کړې ده او بس د میز پوسټې د یوسف خیل مشکل یوسف خیل ولسوالي فتح شوه. اوس بس دا د ولایت مرکز ته نږدې انشاءالله هغه د فتح درشل کېده. د ولایت مرکز کې ستړي مجاهدین د فتح شوو سیمو له سترګو لیدلی حال، تسلسل او د فتح جریان بیانوي. د رب تعالی شکر ادا کوي او پر څیرو یې د خوښۍ وړانګې رنګینې برېښي چې دغه لوی مسؤلیت تر دې ځایه رسولی دی. اول له خوشامن نه شروع شول، خوشامن ولسوالۍ ونیوله فتح شو، بیا زیړوک او بیا د سروزي اکثره سیمه مجاهدینو ونیوله او وروسته بیا بندر د کوملې سیمې ته مجاهدین داخل شول، هغه هم فتح شوه. وروسته بیا راغلل یحیی خیلو ته، یحیی خیلو ولسوالۍ په بشپړه توګه چې فتح شوه. بیا پسې راغلل یوسف خیلو ته او جاني خیلو ته او بوک خیلو ته، دا ولسوالۍ ټولې فتح شوې. موږ دا قرار لرو په ولایت کې مرکز کې قرار لرو. انشاءالله ولایت سره خبر روانه ده، ولایت سره انشاءالله چې ساعت اندر کې انشاءالله ټول ولایت همدغه جریان دی. له سختې مبارزې وروسته د پکتیکا ولایت مرکز فتح نصیب شوه. ناقراره او ستړي مجاهدین د عامه تاسیساتو او غنیمت شوو شیانو د حفاظت لپاره ترتیب جوړوي. د مجاهدینو یو توپیر له نورو سره دا دی چې دوی د بیت المال ساتنې ته دومره ژمن دي ته به وایي شخصي ملکیت. د میرویس د غزنوي او ابدالي د ټاټوبۍ د میرویس او غزنوي او ابدالي د ملالۍ غیرتي غیور مسکن غواړي طالب، هر د یار غواړي طالب او هر یو تن غواړي طالب. دا ولس غواړي طالب او دا وطن غواړي طالب. ولایتي زندان مات شو. مجاهدین او عوام چې د جهاد او اسلامي فکر له امله په مختلفو قیدونو محکوم شوي سرلوړي آزاد شول. هر چا خپل پنډوکی اخیستی، له څیرو یې د خوښۍ او له مجاهدینو د مننې احساس راپورته کیږي. د زنداني کېدو کیسې کوي، خاطرې وایي او د الله تعالی شکر ادا کوي چې رک روغ له زندان څخه سرلوړي آزاد شول. الحمدلله 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 خلقو څه ویل خو الله څه وکړه، هغه فیصله یې زموږ د زړه وکړه. هغه د نړۍ ستر قوتونه منسکور کړله، هغه مهاجر مومن بیا د خپل کور کړله. الحمدلله الحمدلله الحمدلله. د خدای په مرسته باندې ما تکړه غربي بلا، مونږ د خدای په مرسته باندې ما تکړه غربي بلا. زوري سونا شونه یو سو ختم فرعوني بلا، مونږ د خدای په مرسته باندې ما تکړه غربي بلا، مونږ د خدای په مرسته باندې ما تکړه غربي بلا. زوري سونا شونه یو سو ختم فرعوني بلا، زوري سونا شونه یو سو ختم فرعوني بلا. مونږ د خدای په مرسته باندې ما تکړه غربي بلا. مونږه مستی په نستی واړه ولا مات شوه، مخکې د تاریخ وا پاڼه بیرته اوس وشاته شوه.
لا پایش وغبرګ د زریو او میرات شوا لا پایش وغبرګ د زریو او میرات شوا کوردا میړنو یم پیژندلای ټول جهان یم غازی افغان څومره وخت تیر کوم ځای بس ما خو کم وخت ته یو کال یو میاشت موته او بن هغه څومره قید څومره قید مې اته کال چیرې ونیولې خیرکوټ ولسوالۍ کې ونیولو موږ خپله بس نو خو شریکه مړه دا بس الله هم قرباني قبول کړه الله هم قبول ان شاء الله مکمل تسلیم شو مکمل مرکز مجمع باز مجمع دینو تقریبا شل کله قاید بو مکمل موت الحمدلله مجاهدین برکات سره ټول مجاهدین ته تسلیم شول اشرف علي ته مش دا ورځ تصور شوې چې زندانونه پاتېږي غازیان به هسکه غاړه ورنه راوځي او د کفر هتکړۍ به ټوټه تقریبا میاشت کم درې کاله نو قید څومره وکړه قید 15 کاله شکر ده خدا پاک دې اسلام هغه راوړه موږ خدای کفر هغه کې دغسې باندې وو والي میدان کې باندې وو ورور مې راته مړ کړه په شهادت یې ورکړه څلوریم کاله مې پکتیکا ولایت په بشپړ ډول فتح شو مجاهدینو ته پرېمانه غنیمتونه په لاس ورغلل او ممکن د هغې لومړنۍ پوستې د فتح اندک شمېر غنیمت یې سترګو ته درېدلی چې دوی ته هغه وخت څومره ارزښت لوړ و مرحبا 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 چراغلی زمون کلی تسالار محترما چراغلی زمون کلی تسالار محترما گلونا غواړو درتا پلار محترما گلونا غواړو درتا پلار محترما ستاسیوری دی زمون گلا سرونو نورک نشی ستاسیوری دی زمون گلا سرونو نورک نشی ستاسیوری دی زمون گلا سرونو نورک نشی ژوندی دی رب لرا زمون د پاره محترما ژوندی دی رب لرا زمون د پاره محترما